تگه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن خیپک و بغاڑی وینا وینا نغاڑی جنگ زتان غاڑی تگه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن خیپک و جنگ زتانا غاڑی دل جنگ ستڑی دے زخمی خوب وڑی دے دل جنگ ستڑی دے زخمی خوب. السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، الله مو خوشاله او آباد لره. لله الحمد. ډیر خوشاله یم چې په دغه سختو شرایطو کې یو ځل بیا مو د خپلو هیوادوالو یتیمو کونډو معیوبو هیوادوالو دوباره مو لاسنیوی وکړ. البته ستاسو په طریقه باندې اتیا فامیل اتیا کورنۍ مو راغوښتي. قندوز ولایت نه وروسته بیا هم کابل ولایت دی، په دې کې مې اتیا فامیلونه راغوښتي. د فامیلونو کې اکثره تاسو وینئ کوچني ماشومان دا ټول یتیمان دي، هغه یتیمان دي چې موږ سره په ښوونځیو کې شامل هم دي. نو دغه سختو شرایطو کې مو دا راوغوښتل تر څو پورې یو څه ناڅه دوی ته موږ د خوراکي مواد ورکو چې د شپې ورځې یو میاشت دوه میاشتو لپاره په ارامه تېرې سي. په دغه خوراکي موادو کې تقریبا یو من بوره ده، یو من لوبیا ده، نیمن دال دی، چای دی، غوړ دی، د جامو وینځلو هغه مایع مواد دي ورسره وړه دي. نو دا هغه د هر فامیل لپاره د ضرورت وړ توکي دي. انشاءالله په دغه به یو څه ګزاره وشي. تاسو لپاره زما پیغام څه دی، دغه ویډیو نه مې مطلب څه دی؟ لطفا ورونو هغه خلکو چې وس او توان برابري په دغه سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. دا موږ تاسو ټولو باندې حق لري، ځکه کار روزګار نشته دی، وظیفې د چا دندې وي هغه فی الحال لپاره نشته دي. بالکل واقعا سخت حالات دي، داسې سخت حالات دي چې دغه هر یو خور، هر یو ورور، هر یو بچی سره خبرې کو نو چې دی څنګه موږ زړه راخسپڼو دی اوښ کې د سترګو ځي. حتی داسې خلک شته چې هغوی د خپل کور هغه کمپلې دغه بسترې دی اخیستې خرڅې کړي تر څو پورې یو مړۍ ډوډۍ هغه مصارف دی برابر کړي. نو که وس مو پوره وي د الله د هغه د پښتنو څخه خلاصې، د هغه الله د مسؤلیت څخه خلاصې راځي په همدغه وخت کې قمر سره لاس یو ځای کې انشاءالله موږ به دغسې خل غواړو. سکرین باندې واتساپ نمبر ښکاري، آنلاین مرستې لپاره لینکونه درته ښکاري. موږ سره یو ځای شي انشاءالله موږ به د هېواد ګوټ ګوټ ته ځان رسو. سختې او سوختې موږ په ځان اخلو، خو تر څو پورې دوی په مخ باندې مسکا راشي. هغه ورونه هغه خویندې چې وس نه لري ویډیو در سره شریکه کړئ، زموږ صفحه در سره خوښه کړئ تر څو پورې نور ورونو ته ورسیږي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. بچی څنګه یې؟ نوم دې څه دی؟ محمد قدیر. محمد قدیر. محمد قدیر الحمدلله دومره باجراته الګ دی، دی یتیم دی، بې پلار هم دی، خو انشاءالله خپل جرات لاس هم دی ورکړی. او څه شی کار کوې؟ څه کار کوې؟ شینا کور کې کینو. کور کې ناست دی. نو دغسې حل دی، دی د مور مشر زوی دی، دی به څه کوي؟ مور به یې څه کوي که نه؟ اکثریت چې وینې اکثریت دا دي. خیر خیر. کینه که نه؟ والا تکلیف است از کمر و پایا نمیتونم ششته. ششتم نمیتونی؟ بله. نمیچند ماه چطور تیر میشه سرتان؟ والا خب بسیار سخت تیر میشه به خاطر که کار و بار نیست، غریبی است، هیچ هم پیسه حتی خرج خانه نیست که شما. فعلا هیچ چیزم نیست. هیچ چیز نیست. فقط این بیادرها که واسه بیادرها که کدیما کمک کرده خداوند خیرشان بده، خداوند یه رباط داشته باشه که میتو کدی یتیما و کدی میتو مایبا کمک میکنه، خداوند جنت آرد نصیب. اللهم امین. څومره یتیمان دي په غاړه دي؟ کور نه پاتې کېږي په ملي یتیمان. دا ټول ته مسؤلیت یې په غاړه دی. کاروبار خو ګورې چې ټپه درېدلی چې څوک نشي کولی. الله به خیر را پېښ کړم. خلاص له هر یو شر چې شو، خیر د بشر چې شو. خلاص له هر یو شر چې شو، خیر د بشر چې شو. هر څوک به موخه غواړي، وینا وینا نه غواړي، جنگ زتان غواړي. تگه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن خیپک و بغواړي
جنگ زتانا